هبه بخاري چې ماشوم یې هم په ګېډه دی، یعنې حمل په دوران کې دا یو پروګرام لتلی ده، یو ایونټ لتلی ده، ځکه چې دوی په ایونټ کې دوی ته پیسې میلاویږي. دغه ایونټ ته چې کله تللی ده نو په دغه دوران کې دې نه خو غټو کیمرو ویډیوګانې هم کړي دي. دا پکې ډېره بدې ښکاري. نو اوس مهال په دې باندې ډېر غټ تنقید روان دی. ډېرو خلکو دې پسې خبرې شروع کړي، کوم د دوی چې خپل مینوال دي، او وایي چې آیا دا پیسې دومره هم خوږې دي چې یو څوک د پیسو ګټلو دپاره دغسې پروګرامونو ته ځي. د ویډیو به هم تاسو وګورئ دوستانو. دا ځکه د پیسو خبره پکې منشن کېږي چې دوی هر پروګرام ته، هر ایونټ ته ځي، خامخا دوی ته پیسې میلاویږي. نو د دوی خو کار هم دا دی چې پیسې په دې غلطو طریقو ګټي. نو په دې وجه باندې اوس په دې پسې خلک لګیا دي او دا ټول کوي یا دې پسې خبرې کوي. نو تر اوسه پورې دې خپله داسې څه بیان څه صفایي نه ده پیش کړی، خو دوستانو دوی اکثر همدغسې غواړي چې موږ په سوشل میډیا کې پاتې شو، موږ پسې خلک خبرې وکړي چې موږ په دې طریقه مشهور شو، او دا دوی ته د مشهورېدو یو ښه طریقه ښکاري. نو دا و د هبه بخاري باره کې معلومات چې تاسو سره مو شریک